د محمد نبی د مرګ په تړاو خبر حقیقت لري. د افغانستان د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی او آلراونډر محمد نبی د مرګ په تړاو نن په ټولنیزو رسنیو او ځینو ویب پاڼو کې خبرونه خپاره شول چې هغه محمد نبی په خپل رد کړل. په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړې توګه په ټویټر او فیسبوک کې د ځینو کسانو لوري دا خبر خپور شو چې د افغانستان د ملي لوبډلې آلراونډر محمد نبی خپل ژوند له لاسه ورکړ. یو شمېر ټویټر کارکونکو خو بیا د محمد نبی لپاره د جنت فردوس غوښتنه هم کړې وه او همدا وه چې یاد خبر ډیر خپور شو. نه یوازې ټویټر بلکې په فیسبوک کې هم د محمد نبی د مرګ په تړاو اوازې خپرې شوې. همداراز په ټولنیزو رسنیو کې یو انځور هم ښکته پورته کېده چې هغه د محمد نبی انځور نه و. وروسته محمد نبی په خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې دغه خبر په خپله رد کړ او ویې لیکل چې هغه روغ جوړ دی. نوموړی په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل: درنو ملګرو، الحمدلله زه روغ جوړ یم. زما د مړینې خبر چې د ځینو رسنیو لخوا خپور شوی و مطلق دروغ دی، مننه. محمد نبی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډلمشر هم پاتې شوی دی. اوس مهال نوموړی په ملي لوبډله کې یو تجربه کاره لوبغاړی دی، خو یوازې د 3 ټسټ لوبو ترسره کولو وروسته یې په بنګلادیش کې له ټسټ لوبو څخه استعفا ورکړه. نوموړی په شپږیزه کرکټ لیګ کې د 20 عینک اتلانو لوبډلې لوبډلمشر دی چې یاد لیګ به 2 ورځې وروسته د اکتوبر په 9 نیټه د کابل په لوبغالي کې پیل شي. د مشهورو خلکو په تړاو لومړی ځل نه دی چې داسې خبرونه خپاره کیږي، بلکې په ټولنیزو رسنیو کې د سیاستوالانو، د کرکټ لوبغاړو، هنرمندانو او نورو کسانو په تړاو وخت نا وخت جعلي خبرونه خپاره کیږي چې ډیری مهال دا ډول خبرونه د خلکو له لوري هم لاس په لاس کیږي.